قسمی که شما میدونین هدف سفر منطقوی اجماعی صلح است، چنانچه مذاکراتی که در دوحه شروع شده بین طرفین افغانی بنان به خاطر از اینکه یک اجماع منطقوی در رابطه با صلح ما داشته باشیم. این دومین سفر جناب دکتر صاحب عبدالله است که بعد از سفر پاکستان به مراحی کشور هندوستان هستیم و در این سفر ما با مقامات عالی رتبه کشور هندوستان مثلا وزیر خارجه، صدر اعظم و دیگر مقامات عالی رتبه در مورد اجماع منطقوی صلح دیدار و صحبت خواهیم کرد. بلې د منطقي اجماع د پیاوړتیا لپاره دغه هلې ځلې خپله څومره مثبت دي؟ فکر کوئ چې د سولې د روانې پروسې نه په ملاتړ به څومره بدل وکړي دغه سفر؟ معلومدار مونږ باید وقتی چې تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د سولې ابعاد منطقوي، داخلي او فرا منطقوي دي. مونږ د دې لپاره چې منطقوي اجماع حاصل شي باید د همسایه ملکونو سره ملاقاتونه ولرو او د دوی نظرونه زموږ سره وي او یو بین المللي منطقوي او ملي اجماع ته سره ورسیږو. بنان د منطقوي اجماع د خاطره زموږ نږدې همسایگان او هغه هیوادونه چې د سولې په پروسه کې اساسي رول لوبولی شي د دوی سره اړینه ده چې په دې وخت کې موږ ملاقاتونه او سفرونه ولرو. بلې کله چې تخنیکي وغږېږي ګوګوکلاوي کې څوک دي، څو کسیزه ده او ترڅنګ یې په پاکستان کې څومره مقاماتو سره کتل شوي دي، د هغې په پرتله به د هندي مقاماتو سره زیات کتل شي که په هماغه کچه به یاد مثلا پارلمان د ملي شورا لومړی وزیر رئیس جمهور ده چا سره دغه ملاقاتونه کېږي؟ دغه جزي که وغږېږئ دغه ملاقاتونه به د معلومدار په رأس هیئت کې جلالت مآب ډاکټر صاحب عبدالله د ملي مصالحې شورا مشر او دې سره د مصالحې د شورا غړي او عالی رتبه مقامات دي. موږ به دې سفر کې هم هڅه دا وکړو چې د هندوستان د عالی رتبه مقامات سره د پارلمان سره او د وخت په نظر نیولو په اساس موږ به د نورو عالی رتبه مقاماتو سره هم لکه د پارلمان غړو سره او د مهمو افرادو او اشخاصو سره چې هلته تاثیرګذاره وي د سولې پروسه کې موږ به لیدنې او کتنې ولرو. ځانګړې ناستې په پلان کې په پام کې شته چې ځانګړې ناستې به وشي؟ انشاءالله ځانګړې ناستې به هم وي او غټې ناستې به هم موجودې وي.